زه ته اول خپل نیت وایم ورور. زما نیت د دې لایف نه دا نه دی چې تا زه یا کم راولم یا زه ستا بې احترامي وکړم یا زه شخصي سره لاړ شم. زما نیت الله مې شاهد دی چې همدا دی چې ما تا یو ځای حق طرف ته لاړ شو. څه چې حق دی او که ته وایې چې کوم لاره تا ته بهتره ښکاري چې د حق طرف ته لاړ شو په کوم طریقه لاړ شو ته دا مشوره ماته راکړه. ښاغلی نوروز په پیل کې خو شاید تا زما ویډیوګانې کتلې ځکه دې راپسې ویډیو جوړه کړې وه که نه نو یوه نیوکه دې هم کړې وه او بیا دې د هغه ویډیو په جریان کې د یو څه ناڅه داسې الفاظ کارولي وو چې هغه لازمه نه وو. د سپي غپا دې ویلي وو. زه یو انسان یم. بسم الله تا خپل زه خپل جواب درکړم. یو انسان یم او ما ته د سپي د غپا خبره دې کړې وه. زه په دې وځورېدم چې که ته د اسلام داعي یې او پر ما باندې د دا نیوکه چې زه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په اړه باندې ما دغسې یوه لفظي اشتباه کړي او بیا په هغه کې ما ولس ته هم وضاحت ورکړي او بیا پرې بخښنه ما هم د هم رب نه غوښتې او بیا چې څوک پرې خفه سوي هغو نه ما هم غوښتې. خو ته خو د اسلام داعي د اسلام په دعوت کې په کوم ځای کې راغلي چې په دغه لهجه باندې څوک نیوکه پرې وکړه یا نقد پرې وکړه او یا دغسې الفاظ ورته وکاروه. ولې؟ جزاک الله خیره پوښتنه ده. ماشاءالله ډېره ښه پوښتنه ده. ته زما هغه ویډیو ته دوباره ورشه. ما هرګز تا ته نه دي ویلي چې سپي غوندې غاپې. نعوذ بالله هرګز نه. ما ویلي هغه کسان څوک چې یو ملک پیدا کیږي او بل کوم ارزښت نه لري فقط چې د ملک پیدا شوي دي د نورو ملکونو په خلاف خبرې کوي د نورو مسلمان خلاف خبرې کوي د هغوی مثال د سپي دی. یعنی مثال په دې ویډیو کې مخاطبین څوک دي؟ ته کولی شي مثال ورکې. مخاطب نو هغه موضوع ما په خبره کړې. ته زما دوباره ویډیو وګوره. ماشاءالله دلته پکې دي 100,000 کسان دا ویډیو وګوري. زه دروغ نشم ویلی. هرګز تا ته ما د سپي مخاطب نه ده کړی. ما یو مثال ورکړی دی او دا مثالونه داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی دی چې لکه سپي غوندې تاسو سجدې کې مه کښېنئ. دا یو مثال دی. اوغ غوندې تاسو رکوع ته مه ځئ. دا یو مثال دی چې ما ورکړی. کیدای شي صحیح مثال نه و حتی عوامو ته هم نه و. ما کولی شو بهتر لغتونه استفاده کړم لیکن دا تا ته مننه. حد اقل چې په خپل سړی په خپلې غلطۍ باندې دا اقرار وکړي دا مستر نه ما هدف دا دی چې دا تا ته مخاطب نه و یو مثال و که هغه مثال باندې خلک ناراضه شوي دي. مثال په یو چا ورکوي که نه نو زه مثال کې خو مخاطب زوم او مثال دې ورکړه نو هدف خو دې زوم ګوره لکه څنګه چې تا ویلې زه غواړم په حل باندې وغږېږم. موضوع په دې موضوع کې نور در سره نه غواړم بحث وکړم. دا به هم دلته پرېږدو. اوس راځو بلې موضوع ته. په دغه ویډیو په جریان کې تا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دا موضوع راجیګه کړې وه. ما په دې مورد باندې کاش چې تا یو میسج ماته کړی وی. زه خو تا پیژنم. زه ډېر پخوا نه پیژنم. ستا میزونه د انډیا نه ما سره شته دی. دقیقا. نو زه تا پیژنم او ډېری وخت کې مې نیوکې هم در باندې هغه د فیسبوک په وخت کې هم کړي دي. یو وخت کې د سپورټ میسج دی کوو د انډیا کې چې کله متعلم وي نه پوهېږم څه موضوع وه زما زه فیسبوک کې زما یادېږي لیکن د انتقاد نه خبر نه یم. نو راځو دې ته چې د خالد بن ولید په اړه باندې اوس به بیا غلطه خبره مو د خولې وځي بیا به نیم ولس راونیسي. د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په اړه باندې ما چې هغه خبره کړې وه لږ څه احساساتي سومه. د وطن خبره هم راغله او بحث د وطن و. اصلا کې بحث دا نه و. زه کراتې د ولس ته وایم چې د ما په بحثونو کې د وطن بحث دا زما د خلکو بحث دی. زه ولې ما ته پکې اسلامي بحث را دننه کوم؟ اجازه راکړه چې خپل خبره جواب کړم. مهرباني. ستا موضوع ادعاګانې وي چې زه سیکولر مسلم یم. دې کې څوک مشکل لري ماته ووایي. خالد بن ولید یو مثال و. ستا په یو ځای ناسته پلیټفارم ورکول برملته و. ستا اسرائیل سپورټ او د هغوی لپاره لانګ لیو اسرائیل اینډ وی اول افغان سپورټ یو دا کلمات و. خالد بن ولید او ستا نېشنلزم الټرا نېشنلزم فقط یو مثال و. او زما پوښتنه دا ده آیا ته ځان ته سیکولر مسلم وې؟ ښه لومړی خبره خو دا چې زما د پوښتنې ځواب تا رانه کړه ښاغلی نوروز. ما د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په اړه باندې خبرې کړې وې او تا په همغې مورد باندې ما سره ویډیو جوړه کړې. زما په همغې مورد باندې تا نیوکه کړې وه. تا کولی شې چې ما ته یو پیغام پرېږدي ولې د پیغام راونه لیکه؟ ډېر ښه پوښتنه ده. په اسلام کې چې یو کار چې د عام مذهب کې کېږي او هغه د نورو خلکو د ذهنونو خرابۍ سبب ګرځي ته باید دغه اشتباه په عام مصدر کې اصلاح کړې تر څو پر د خلکو ذهنونه بیرته جوړ شي چې دا حقیقت نه دی. که چیرته ته بیرته راغلی وی او تا ویلي وی چې ورور دغه اشتباه ما کړې ده او دا ویډیو آنلاین ستا په پیج باندې ټاګ وی
نو ما به لیدلی وه چې د بیرته اصلاحات راوستي دي ګورې ښاغلی نوروز مغلطه کوي تا پبلیکلی بیرته ویلي دي چې دغه اشتباه ما کړې ده 100% مې ویلي دلته 15,000 کسان زما په لایف کې نازي پوښتنه دغلته په کمنټونو کې وګورئ چې ما په دې مورد باندې تفصیلي خبرې وکړلې چې زه مسلمان یم زه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په جهادونو باندې ویاړم هغه د اسلام توره وه زه څنګه په هغه باندې نیوکه وکړم خو هغلته بحث د اسلام نه و بحث د افغانستان و د اسلام ګوره د افغانستان بحث هم وي د اسلامي ارزښتونه جغرافیې ته محتاج نه دي بلکې جغرافیه کې چې هر بحث کیږي هغه اسلامي ارزښت ته محتاج دی د دې وضاحت عوامو ته ضرورت وو چې کوم ستا ځوانان دوامدار په باندې بحث اشتباه وکړل او په خپل اشتباه مې بیرته اقرار هم وکړ په کار دا زما د غلطي ښاغلی نوروز تاسو زما دغه ویډیو وکتله او په دې ویډیو کې چې تا ویلي چې ولا دغه ځوان لږ خو به دې راباندې حساب کړی چې دغه ځوان یو 2 ورځې یو کتاب به یې لوستی بدون شک سره چې د لوستي په هندوستان کې خیر ما ته بیچلرز په بزنس کې کړی اوس راځو دې ته سپیشلایزن چې کوو سپیشلایز وی کوم بخش کې دقیقاً هیومن ریسورسز ان مینجمنت کې خدای ما بحث دا ته په دې پوهیږي چې هیومن ریسورس دا سپیشلایزن کړی دی چې هیومن ریسورس یا هیومن مایند سیټ یا هیومن سایکولوژي څنګه کار کوي چې چیرته ستاسو عام ځوان ستاسو خبره اوري دا یو زما وظیفه ده چې په پبلک ډومین باندې زستا بیرته اصلاحات وکم که صرف ستا دغه یو اشتباه وا چې خالد بن ولید تا بد ویلی ګوري نوروز یو بل خبر اجازه ورکړه غلطونه نه غلطو یو بل اجازه ورکو خیر ده که چې صرف ستا دغه اشتباه وا نو بیا دا زما ګناه وا چې ستا یو وړوکی اشتباه ما بیرون راخکلې وې او بار بار مخ کړه وې ستا یو لیست را سره پروت دی ورو چې ته کوم په پبلک ډومین باندې په عوامو ذهنیت باندې کار کوي او هغه ماته مناسب نه ښکاري هغه فقط د کنورسیشن یو سٹارټ وو د نور پښتن لرم مثلا تاسو ته سیکولر مسلم ویل دي د نستام مسودا د سیکولر مسلم باندې په دې مواردو باندې موږ والله چې چیرته نو یو دلته ستا په نظر باندې حسیب ځواک په سوشل میډیا باندې راځي زما کړنې زما خبرې ډېرې زیاتې په د اسلامي ټولنې باندې موثر تمامېږي که د محمد بن سلمان دا باید د عوامو نه پوښتنه وشي چې ستا خبرې ډېرې تمامېږي دي هغه چې رشاد ته ماته دواړه یو شی استئ نه هغه د یو هېواد باچا دی یو عادي انسان یم اسلام کې نه زه ارزښت لرم نه ته نه محمد بن سلمان او نه تمبکتو څوک چې حق وایي د قرآن او حدیث شریعت مطابق هغه ارزښت لري ځکه الاسلام دین الحق دی نه دین او ویوز او پوزیشن او مثلا چې بچي بالکل تاسو پر ما باندې نیوکه وکړله زه د نیوکه په سر سترګو په محمد بن سلمان باندې دی ولې نیوکه ونه کړله هغه خو کم کړنه چې په سعودي کې وکړله هغه خو ډېر د نیوکې وړ و هغه خو ټول اسلام تر سوال لاندې بوته ولې دا کار ونه ډېر ښه پوښتنه ده ورور یو دا دی چې ته زما کولی شي یوټیوب ته م ورشي فیسبوک کې مو ګورې انشاءالله زما فیسبوک پیج شته دی محمد بن سلمان باندې د 2020 نه 19 کې هم ما ویډیوګانې کړې دي دویم موضوع دا ده دا په اصل کې چې کوم حمزه ورو یو فلسفي ورډ هرم فلسفي تخپل استفاده کوي زه تاسو را اجازه راکړم زه تاسو د محبت ادرس خبرې کوم زه محمد بن سلمان اصلاح ما ته ناممکن ده لیکن تاسو رزنن ټیک ټاک کې لګیم په پښتو سره خبرې کوم والله نیت مرتبط نه ده اقسم بالله هدف میدان دی چې تاسو فیل کوم یا نه ځکه ماته دا یوم ګټه نه رسي ماته دا ګټه رسي زما تکړه ځوان باډي بلډر ځوان می دین سره مطابق مخکې لاړ شي نو زما یو ویډیو جوړول د محمد بن سلمان په خلاف مکمل صفر نتیجه وروړي ستا په خلاف نن مو ته خبرې کوم ګوري زما سره بحث کول ته بس ما ذهن را بدل کی خو د ما په خبرو په تاثیر باندې تغږیدل چې زما خبرې څومره تاثیر لري په ټولنه کې تا په همدې خاطر باندې په مجلس کې بیرته ما باندې نیوکه وکړله نو د محمد بن سلمان دغه کړنه تا کولی شي په محضر کې یو ویډیو جوړه کړې وي ویلي دی چې محمد بن سلمان ډېر یو لعنتي انسان دی ما جوړه کړې دا تر ریډ هرینګ فلسطین انتخاب تا جرم نه کمیږي د لپاره بل سړی جرم کوي نه ما خپل جرم درته ومنه ښاغلی نوروز ما جرم په دې نه کمیږي ورور چې یو بل سړی جرم کوي متوجه کنه مثلا یو غلط راګیر کې هغه ته ما خو فقط یو لک افغاني غل کړ بل 15 لک هغه په منډه کا نه د په منډه کې هغه په منډه کې زه خپل مفیدیت ګورم په حیث یو افغان په حیث یو مسلمان زما مفیدیت زما افغان ورور سره دی
زه نه غواړم خپل ورور د لاسه ورکړم. محمد بن سلمان زما خبره ورته کچالو ټیشو معنا نه لري. دا ټیشو ګوري پوز او پاکي او به ورغوي لیکن ته زما خبره اورېدلای شي تاسو زره نوروز صاحب والله زه د ډېر زیات احترام لرم خو د ځکه دا ولس موږ استاد پړه ازما ستا په خبرو باندې قضاوت کوي. زم یو فرد یم، محمد بن سلمان هم یو فرد دی. زمونږ خبرې په ټولنه کې تاثیر لري. د تاثیر له وجې تا په عام مجلس کې بیرته په ما باندې نیوکه وکړله چې زه اصلاح سم چې تر څو پورې ولس دلته پوه سي چې حسیب په غلطه ده. او د محمد بن سلمان د دغه عمل له وجې ټول اسلامي امت ریاکشن وخوده، خپل غبرګون وخوده. تاسو ویډیو اجازه راکړه. اول ما محمد سلمان د وضاحت لپاره ویډیو کړی چې د سړی د څوک د ځان ته لګو ساتي. دویم رور زما ویډیو جوړول په خلاف بن سلمان کم خیر بروړي هغه ما سره مخامخ کینی خبرې بر سره وکي تقریبا نه پیغام چې څومره کسان د لایف نه 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 مهم زکه جرم صحیح شو. محمد بن سلمان زمونږ پر هغه خوره باندې حاکم دی چې هغه ډیره مقدسه خوره. اسلام له هغه ځینه ظهور کړي او طبيعي خبره خیر ما ته لږ وګونی سي. زه د هغه زی په اذان باندې زه خپل روزه ماتوم. زه د هغه زی په تصمیم باندې خپل روزه نیسم. خاغله نوروز زما خبرې ډیره موثرې دي ټولنه کې خطرناک تمامېږي کړي محمد بن سلمان کړنی او اعمال. ورور مارته بیا تکراروم دا خبره. ما محمد بن سلمان په خلاف ویډیو جوړ کړی. زما فیسبوک ته لاړ شه، یوټیوب ته لاړ شه وی ګوره. انګلیسي می جوړ کړی. وسنی حالت چې د جینیفر لوپیز راغلی و په دنیا کې هر حادثه کیږي. په دنیا کې 8 بلین نفوس دي. زه نشم کولای انسان په حیث محدود یم. زه باید انتخاب کوم ځای کې زه مفید یم. زه په دې ځای کې مفید یم چې نن تاسو سره خبرې کوم. ماشاءالله ته اوس پاړه مو ویډیو جوړ کړی و شي جینیفر لوپیز چې راغلی و چې ګډېدل دي نعوذ بالله د کعبې رقم ته یو تصویر جوړ کړ په غي باندې ګډېدل په غي ویډیو جوړ کړل. نه ولی یو دا نه چې زه نه غواړم نیتن ویډیو جوړ کوم. دا ته ما نیت ولا نه مروړه. ما محسمان ویډیو جوړ کړی په غمه هم جوړوله لیکن د وخت کم مخ د پدې پوښتنه چې زه نه فقط قمر بنسټ بلکې اته نور کمپنیګانې مخ کې وړم او الحمدلله تاسو په دې پوهیږئ چې صلاح او کارمندان دي. زما وخت محدود دی. ما ته څه ډیر مهمو، ما ته اسیب ځواک مهمو. زما ځوان دی، زما د لغمان دی او خیسته ځوان دی. نه غواړم ځای شي زما د ځوان. زه به تا نه په دې شي کې لږ زره ګیله وکم. یو خدا چې ځان د موږ لغمان یې او دلته ور یو میسج را کړی والله په بل چې دسي به خوشاله شم چې نوروز کې ما ته اشتباه یو اشتباه دی او ته خپل اشتباهات قائل نه وي. خپل اشتباه د پروموټ کول نه بار بار د بحث نه کو بدون د شک ما به دا کار کړو. لیکن د پبلک ډومین کې سلور لکه کسان ځان ټول کړي دي او لایف راځي او ما خبرې کوي کوم چې بار بار کې موضوع نه مونږ بلکی ګورو. زه غواړم تا نه پوښتنه وکړم ته ځان ته سیکولر مسلم چې وای درسته هدف سره لګ انت تشریح کا. نومړی خبره خدا چې دا په یو بحث کې لنن یو نیم کال 2 کال وړاندې ما ویلی و چې زه یو سیکولر مسلمان ځان ته یم. د سیکولر مسلمان نه هدف دا و چې زه یو مسلمان یم په غربي ټولنه کې ژوند کوم. غرب کې چې ته ژوند کې دا قانوني سیکولر نو ځکه مې ځان دغه یو ټکی کارولای او دا ډیر یو د ټرمینالوژي مې چې کارولای په دې ذهنیت مې کارولای چې دلته زه یو افغان مسلمان په صفت د بل چا په دین او په مذهب باندې کار نسم درلودل. که زه ایتیست ګورم مړی سترګې ته نه تیریږم. د اجازه ماته دې قانون نه راکې چې زور ته ویم چې ته ولی ایتیست زه د سنگسار کم یاري پتی ګولم نو په دغه دلیل باندې. خو همدغه پښتنه بیرته تاسو ته راځي کیږي. خغله نوروز تاسو د جرمني پاسپورت لرئ، په همدې اروپا کې تاسو ژوند کړئ، په همدې کې تاسو خپل کورنۍ سره اوسېږئ. اوس راځم دې ته چې تاسو دغه د ایر بی ان بی بزنس په دغه اروپا کې کوئ. په دې باندې لګوغه زه خپل هم د آنلاین کاروبار سره یو سنه لرم. ټول به خبرې وکړو. اول به زه خپل پاسپورت ښکاره کړم. زه افغاني پاسپورت لرم، اوس مې کینسل کړی، بل نوی مې غوښتی دی. زه جرمني پاسپورت نه لرم. نوی پاسپورت چیرته هغه په کور کې هم دا اوسې تر وړم. که غواړي زه به هم دا اوس خپل میرمن ته ووایم چې زما پاسپورت راوړي. دې کې هیڅ کوم شک نشته دی. کابل ایرپورټ په کابل زه غواړم تاسو اوس هم ښکاره کړم چې زه څو ورځې مخکې افغانستان راغلم کوم پاسپورت زه به تاسو ښکارم زه د یو کې ریزیډنټ لرم، پاسپورت نه لرم. هغه ریزیډنټ هم ښکاره کړم. خیر دا مو وایي په دې نه هدف ګوري هدف مې دا دی چې تاسو غواړئ ثبوتونه وګورئ. کنه هدف مې دا دی خدای دې نه دا به معنا ده. ورور خپل هدف ته نه نوروز خیر دی. نوروز باندې خبرې کوو نوروز ان شاء الله موضوع باندې خبرې کوو. زما اوس هدف هم دا و چې
دغه غربي نړۍ کې ته خو شکر الحمدلله د اسلام دایي فکر کوم تا دعوت کړی ته د ډاکټر صاحب ذاکر نایک د دومره ستر شخصیت شاګرد پاتې شوی او دومره لوی مقام لري او زه په واقعیت کې له تاسو نه مې غوښتنه چې دغلته د حسیب په اړه باندې د ویډیو جوړه کړې وای زه به ډېر خوشحاله وای په هم مهاله دغسې د یو چیلنج د ندیم صاحب ته اکسپټ کړی وای چې ویلي په اسلام کې د ښځو د فرضیت د علم د فرضیت موضوع نشته تاسو په دې اړه باندې ولې دلته چیلنج ورنکړه تاسو خو ډېر ستر دایي څو پوښتنې دي که دا به ټول یو ځان جواب کړم صحیح دی زه یو پوښتنه تا د پاسپورټ هغه جواب شو دویم پوښتنه پورې هر څه مهرباني بیخي سمه ده دا خو بده خبره نه ده دویم پښتنه ستاسو د سیکولر مسلمان په حیث ده چې تا ولې سیکولر مسلمان ما په یو ادرس ویلي چې زه په غرب کې ژوند کوم غرب کې بدون شک سیکولر سیستم دی او سیکولر نظام دی دا دې مانند چې عقیدوي دا قبوله غرب ته د اجازه درکړې ده چې دلته ژوند وکړي او اسلامي شریعت تطبیق کړي سیکولرزم غواړي تشریح کوم څه معنا لري سیکولرزم غواړي تشریح کوم څه معنا لري نه زه سیکولرزم بیخي پیژنم بیخي ښه خبري یا هم چې تا ته واضح شي او خلکو ته واضح به تشریح مشکل نه دی سیکولرزم یو نظریه و چې په اوله ورستنی پیړۍ کې او په شروع د 18 پیړۍ کې دا نظریه شروع شو چې کله د یورپین انلایټنمنت شروع شو مشکل چیرته وو دا خبره تکراري کې بعض خلکو ته وی چې کله ساينس اډوانس کېدو او په دې کې دغه چرچ کنټرول چرچ سره کاغه رومن کاتولیک چرچ او کاغه پروتستانت چرچ او هرچا مثلا کاغه د چرچ اف انګلند وو چرچ اف انګلند ووس هم ډیر رولز لري چې په خلکو تطبیق کوي دوی څه شی وکړ مختلف ساينټیفیک ډیسکوراتل لکه جیو سنټریزم تیوري دا جوهانس کپلر تیوري چې کوم هغه سمری ته نه چور ته براسو چې د ویستفالیا د ټریټي ورسته دغه د سیکولریزم نظریه رامنځته شوه دا یو ټریټي په مېس رامنځته شوی نه ده ځکه چې هر یو ملک خپل یو سیکولریزم سیستم درلودو اوورال د دغه ایدئولوژي دغه زینه شروع شو دغه کیسې نه شپړه سنه را پدې خو زه اوس اسلامي بوخت راشم ان شاء الله او امید لرم چې باز تکمیل شي به خپل پوینټ تاسو ماته تقریر کوي دا بیا بیل موضوع دا او کما سره ته ډیبیټ کې دا یو نه زه نو غواړم تاسو ډیبیټ وکړم تاسو بحث وکړم بحث هغه د دې بحث وکړم چې موږ مو ته نتیجې تر شو ډیبیټ کې فکر وکړه ډیبیټ بدل هغه ته لفظي زه غواړم تا یعنی زلته د ډیفنسیو میکانیزم شروع کوم نه سیکولرزم دا نظریه ده چې چرچ یعنی کوم دین دی هغه باید په نظام کې په سیاست کې او په عوامو معاملاتو کې لاس ونه لري او نه کوم حق ولري چې شی وي کاغه پارلمان دی کړي فیصلې دي مکتب دی پونتون دی چې هر څه پبلک انسټیټیوشن چې توي په دې کې نه لري نو همدا وشو چې فرانس یو سیکولر نظام دی چې کله ترکیه ته ترک هغه کړه ونیولا سیکولر نظام جوړ کو په پونتون کې همچنان په مکتبونو کې په پارلمان کې ځابونو باسل چې څوک وایي د سیکولر مسلمان یم دا دې معنا ده چې هغه بخش د اسلام چې کوم د ورځنی ژوند باره کې راغلي دي سیاست باره کې راغلي د اقتصاد باره کې راغلي دي فاینانس باره کې راغلي دا زه ردوم نه منم او اسلام دا ولې ردی ځکه اسلام دین دی ان الدين عند الله الاسلام دی چې واحد لاره چې هغه ساينس د ټیکنالوژي دا او مثلا د سیاست دا او د اقتصاد دا الله طرف ته د الاسلام طرف نه قبول ده نو یو څوک چې وي سیکولر مسلم ما هغه دی معنا دا چې دغه بخښونه د اسلام ذره دومه دویم غیر مستقیم سوی چې الله کولای شي موږ ته ټول نظام جوړ کړي لیکن انسانیت ته سیستم نه جوړ شي انسانیت څنګه مخکې لاړ شي د دې لپاره چون يهودیت او عیسویت ضعیفه ادیان دي هغه نشي کولای ټول حل لاره خلک جوړ کړي نو هم دې لپاره هغوی دا جدا کړل لیکن اسلام یو کامل دین دی او هیڅ کوم چا ضرورت نه لري چې اضافه کوي راولي که څوک سیکولر مسلمان دي ما زه عیسوي مسلمان یم يهودي مسلمان یم مطمئن یم چې په دې خبره نه ولاړ نه زما مخکې چې څنګه ویل کنه چې زه په غربي نړۍ کې ژوند کوم دلته په امریکا کې او امریکا اروپا دغه خواته ټول نړۍ دا د سیکولر نظام د سیکولر په نظریه باندې نو عقیدوي زما هدف تاسو واحد کنه ما هدف هغه شی وس راځي هدف نو ولا موزیک دا خو هدف نو چې ته یو عقیدوي سیکولر مسلمان دا خو هدف نو عقیده پر بنیاد باندې هیڅ کلم دا خبره مانه ده کړې وس راځي ایر بي ان بي جواب صحیح دی هم دغه موضوع باندې غواړم یو پښتنه وکم خیر ده دا چې اسلام داس یو دین داس یو چارچوکاټ داس یو سختار لري چې هغه کې د منګو د تاسو د ورځنی ژوند
ټول پکې وروره ګوله هلته ځای په ځای دی، هر څه مشکل، هر څه حل لارې، هیڅ وضعي قانون ته ضرورت نشته چې پکې لا وکتل شي. ستاسو په نظر باندې چې دغه مسلمانان په دغه غربي نړۍ کې ژوند کوي، ستاسو په شمول چې له دین نه ډېر ښه خبر دي، زه خو بې دین نه دومره ډېر زیات معلومات نه لرم، ساده پټان سړی یم، تاسو خو خبر یې. دلته زموږ ژوند، ستاسو ژوند په ځانګړې توګه چې هم دعوت کوئ هم کاروبار کوئ، دا څنګه ارزوئ چې هلته په افغانستان کې اسلامي نظام دی؟ ښه پوښتنه ده. اول صاحب د ایر بی ان بي پوښتنه به جواب کوم، بیا به درته راشم. صحیح ده؟ زه ستا پوښتنې زما نه هېرېږي انشاءالله. ایر بی ان بي یو بزنس دی چې ته یو کور اوږدمهاله په کرا نیسي او لنډمهاله خلکو ته یې ورکوې. حسیب ځواک په ما اعتراض کوي چې هغوی هلته اکثر ګرلفرینډ بوای فرینډ بې واده خلک ځي، زنا کوي او ته پکې دخیل یې. زما ګران او ښایسته او بالبلډر ورور، دا معلومات دی غلط دي، ځکه چې کله یو ټرانزیکشن په اسلام کې یو ټرانزیکشن وشي او د ټرانزیکشن نیت یا په اګریمنټ کې دا شامل نه وي چې دوی د استفاده کومه جنرال هغه حلال دی. مثال درکم، هوټلونه شول، یو کور ته په کرا نیولې ده، همدا معنا ده. ایر بی ان بي یو هفتې کرا ده، یو میاشت کرا ده، یو څوک یو کال دپاره کور په کرا نیسي. کور کې څوک غلط کار کوي، کور مالک ملامت دی؟ نه. په کلاک ټاور کې هوټلونه دي مکه کې، آیا هلته غلط کار کوي؟ نه. د دې مثال د چقو دی، ته چقو خرڅې، هغه سړی په سړی وژني، هغه مسؤل دی، او که سړی په نه وژني هغه مسؤل دی. خبره ده. اجازه راکړه. زما د بزنس په تجربه کې هرګز ماته یو کس نه راغلی چې زه غواړم خپل ګرلفرینډ راوړم، زنا ورسره کوم، ماته د کور په کرا راکړه. هرګز نه ده شوی. خو زه پوښتنه غواړم، دا بیا مطلق په همدې ادرس باندې حرام دی. که یو څوک یې نیسي، یو شپه پکې کومه، څنګه چې هوټل ته ځي، څنګه چې کور محله په کرا نیسي، دا هیڅ یو عالم پر باندې فتوا نه ورکړي. معلومات ډېر تقریبا سوال دی زما دغه کوم کنسرن چې ما درلوده دا ته حل کړه. خو دغلته پوښتنه دا کلاک ټاور مثال راکړه، یو اسلامي هیواد دی، هلته طبیعي خبره ده 99 سلنه خلک مسلمانان دي. اوس خو په انګلستان کې خو چې څوک د تا دغه ایر بی ان بي بوک کوي، ته د چا نکاح خط ګوري؟ هلته خو ټول کفار دي. تا ایر بی ان بي ته ننوځي، دوی شراب څکي، دوی ګناه کوي، دوی زنا کوي، یعنی چې شی اوس په دې باندې وغږېږي. که چیرته په کابل کې یو سړی یو کور په کرا ونیسي او هغه نه بعد اجازه راکړه، مثال درکوم. زه مثال درته د انګلستان او د جرمني درکوم. تاسو انګلستان جرمني کې ایر بی ان بي لرئ، په اسلامي هیواد کې نه لرئ. هغه ته راځم ورور. یو انسان چې په کابل کې کور په کرا ونیسي او هغه ته خلک راوړي، قتل پکې وکړي، لدواتت پکې وکړي، آیا د کور مالک یا کرانشین ملامت دی که د کور مالک ملامت دی؟ دا غرب کې مثال ونیسه. ګورې نو روسیه محترم، که چېرې ته غواړې زما دغه سوال وانخلې، دا بېله موضوع ده، خو زه درته نور هم سمپلیفای کوم. ګورې په افغانستان کې چې څوک چاته کور په کرا ورکوي، یو اسلامي ټولنه ده، طبیعي خبره ده چې مسلمان ده، که هلته هر ډول ګناه کېږي د اسلام تر قانون لاندې. الان کې ته خو په انګلستان او په جرمني او په بلجیم کې تا د ایر بی ان بي بزنسونه دي، په دې خو ته خبر یې چې دلته دغه ټول کپلز راځي. که چیرته دا کپلز راځي او زما کور په کرا نیسي چې موږ پکې زنا کو، بیرته درکو یا پکې شراب سکو، دا غیر اسلامي دی. که یو سړی ما کور په کرا نیسي چې زه پکې شپه کومه، چې هغه پکې هر څه کوي، هغه پوه شه او خپل کار یې پوه شه. متوجه اوسه پورې زه به تاسو ایر بی ان بي خپل ریکارډ ښکاره کوم، یو کس نه راغلی چې زه دا کور میسج کړی دې کار د باندې ما ته کور په کرا راکړه، او زه بزنس پارټنر هم لرم، هغه به هم دا شی تاسو درکړي. دغه سوال دی ورور متاسفانه چې بې ځایه دی. تا بل کوم سوال ورور؟ زه به تا نه پوښتنه کوم ورور، ستا خو د سیکولرزم هغه جواب کو، ستا د مرتد ملحد او همچنان هغه کس چې خصوصا بدبختي بې بنیاده خبرې ورپسې کوي، ولې ورته پلیټفارم ورکوي، ولې ورسره خاندې؟ ستا او د هغه سره څه مینه او محبت او لف سټوري ده؟ حقیقا لف سټوري خو ورسره نه لرم، خو زه به یو خبره وکړم. پرون ما په لایف کې راغی، همدا محترم یو بې ځایه خبره وکړله. دلته ملګري شاهدان دي، د 6,000 کسانو په مخ کې مې له خپل لایف ښکته کړ، ورته مې چې بیا دې په لایف کې ځکه نه پورته کوم چې ته ادب دې دغه لایف ته نه ساتي. او نور باقي زه د یو پښتون په صفت ما هغه وخت کې دته کته او لایف ته مې راپورته کوه، او ځینو مواردو کې چې تا کومې ویډیوګانې کړې وې، یقین وکړئ نوروز صاحب والله هغه کې تم تېروتې
ځینې ویډیوګان داسې چې زه په جیم کې ما ګوشه کې شی په غوږ کې نسته د خبرې کړې دي او ما په کراتو په د باندې نیوکه کړې ده ما دا منې کړې دی خو دا یو فردي جرم دی ما به کړي زه پرې خفه یم راتلونکي کې به ډېر احتیاط کوم چې زه چاته داسې پلیټ فارم ورنه کړم چې داسې غلطي وکړي ځکه دا زما دین پښتو زما لپاره ډېر مهم دی جزاک الله زما د حساب نه 12 ځلې تا لایف ته راوړی دی کوم ډیټا 12 ځلې زه په پښیمانه یم بیا یې نه کوم الله تا اجر درکړي بس نور زه پکې نه وایم راځو وروسته د اسرائیل سره محبت چې ته لانګ لیو اسرائیل دا موضوع څنګه تشریح کړي راځو په دې به وغږیږو ګورې نوروز صاحب زه لږ د وطن سره بیا ما ته وایي چې ستا د بزنس ټیکس اسرائیل ته ځي او ته وایي چې لانګ لیو اسرائیل وي اول افغانستان وذ اسرائیل زه غواړم دا لږ دلته اوس کیسه د لږ ذره د سیاست طرف ته تله ځکه دا کار وکړ اوس زه وایم که والله زه غواړم تا نه تشریح واورم ځان هم پوه کړم خلک هم ځان پوه کړي زه غواړم واورم هېڅ بل کوم موضوع نشته انشاءالله ګورئ هغه ویډیو به ډېری افغانانو زما کتلې ډېرو وطنوالو به مې کتلې له شک پرته تاسو هم له وطن سره مینه لرئ زه یې هم لرم زه یې لږ لیونۍ مینه لرم هغه ویډیو ما په هغه ورځ باندې جوړه کړې زه به څه فکر کوئ نو وروسته زه به دومره لیونی یم چې د فلسطین په هغو مظلوم ولس باندې زه د اسرائیلو طرفداري کوم لیونی خو به نه یم دا هغه ورځ وه چې 300 که 350 افغانان ایران په یوه ورځ باندې راووهل ویې زه دومره احساساتي وم ما ویل چې په دغه ورځ باندې اسرائیل امریکا روسیا چې چیرته کافران دي په دې ایران باندې بماتوم وغورځي زه به ورته خوشحاله یم او ما به د دوی ملاتړ کړ دلیل یې دا و ځکه ما دپاره مې خپل د افغان وینه دومره ګرانه ده لکه چې څومره ته فکر کولی شي تا د عیسویانو کار کړی دی عیسویان وایي چې نعوذ بالله خدای انسانیت به خو دې دپاره خپل زوی چې دی هغه کړی و ذبح کړی و هغه موضوع نه تیریږو زما پوښتنه دا ده روسۍ ته جذبات چې راغلی په حیث انسان جذبات یې په ځان پوه نه شوې بیا ستا دا ویډیو تقریبا 2 ورځې شاوخوا په ټیک ټاک کې اوس هم پرته ده دا ولې ته خو جذباتو کې راغلی سپورټ دې ښکاره دا خو داسې ده چې زه باید ورغلی وای دا مې ډیلیټ کړی خو ټیک ټاک داسې خوی لري چې دا ویډیو پکې پوسټ کړي دا لاندې لاړ شي بیا دغه ویډیو باندې نه څوک لایک درکوي نه د څوک کمنټ درکوي هغه ورکه سي ځکه لږ زه ټیک ټاک ته ما تل ترې ټیک ټاک مجاهد یې نو ځکه زه لږ پکې ډېر تکړه یم ما چې هغه وکړه ډېر لاندې تللی که اوس مې مخ ته راشي زه دا دقیقه ریموف کوم دا اوس یعنی په هغه پښیمانه زه چې پښیمانه خبره ختمه نه د ایران په موضوع کې خو اوس هم چې وایم اسرائیل ایران وایي زه پرې خوشحاله یم ما دپاره هغه 300 افغانان له سترګو نه لرې کېږي زه به هغه ته جدا بحث ته به راشو لیکن زه فقط غواړم چې اسرائیل طرفدار ته نه یم نه او ان شاء الله دې لا چې اسرائیل نه یوازې زمونږ د فلسطین د خلکو بلکې د ټولو مسلمانانو دښمنان دي د انسانانو دښمنان دي زاینست دې لا نه بعد ته دې ویډیو به ډیلیټ کړم ان شاء الله په سر سترګو نه خبره ختمه زه پوښتنه کوم ته ځان ته نېشنلیست وایې نه وایم ځان ته نېشنلیست نه وایې که چېرته یو افغان زه غواړم ستا د لیونۍ مینه معلوم کړم چې کوم حده پورې یو افغان ځي یو افغان او وینا او یو مسلمان یو افغان هندو وینا یا یو افغان وینا چې هغه یا ظالم دی هر څوک دی یو مسلمان وینا مې څه څه فرق کوي لومړی خو باید سړی د عدل هغه ترازو په لاس کې واخلي چې هر چیرته د انسان وینه تویږي بیا دا نه ګورم چې دا مسلمان دی که دا هندو دی چې هر څوک د انسان بلکې د هر یو موجود په وژنې باندې زه خفه کېږم دا ویلي چې اول افغانستان بیا اسلام دا موضوع لږ تشریح کړئ ستاسو په نظر باندې کوم یو سم دی اول اسلام که اول افغانستان زه خو وایم چې اول اسلام دویم لغمان نه زه بیا دا وایم چې دا لازم و ملزوم دی له دې اسلام نه غیر وطن په درد نه خوري او له وطن نه غیر اسلام په درد نه خوري لږ تشریح کوم دا به داسې درته وایم زما که وطن نه دغه د اسلام چې دا کوم قانون او چارچوکاټ باندې ما ته مخکې خبرې وکړلې د دې دپاره خو ما ته ضرورت لرو یوې ځمکې ته یوې جغرافیې ته چې دا پکې پراکټیس کو دا پکې عملي کو جغرافیه خو مهمه ده اسلام وروړي فقط د افغانستان جغرافیه کې د نکې کې افغانستان نه نو اسلام نشته دی او که اسلام یو بیا افغانستان نشته دی یعنی ستاسو کې هدف څه شی دی ورو زه به نورم درته ساده کوم قرباني زه غواړم پوښتنه او دقیقاً ګوري اسلام زما دپاره تر ټولو ستر ارزښت دی ماشاءالله طبیعي خبره ده زه الحمدلله مسلمان یم په څنګ کې زما وطن
دغه اسلام ته ضرورت لري. که چیرته زه په خپل وطن کې اسلام ونه لرم نو زما بیا مفهومه ده. فهمو دی نورو صاحب؟ بیا دې کنفیوز کوم. نه کنفیوز نه ته پیږي مشکل چې ته موبایل ته ګوري زما خبرې نه ګورم. زما فقط دلته د فامیل میسجونه کوي چې هغه به زه بیخي دا بیخي بند کړم. صحیح شو لیپټاپ دې بند کړم. بند کړم خوښه زه بند کړم ته توجه وکړم. خو زه فقط دا غته ګورم چې ما مخکې خپل زر خلته وړاندې کړی دی چې ولې زه لیپټاپ ته ګورم چې ښه زه غواړم په دې پوه شم چې فکر وکړه چې یو حالت دی چې په هغه کې افغانستان نشته دی لیکن اسلام شته دی. آیا اسلام باندې کوم ارزش کمیږي او کوم ارزش بلري تا لپاره؟ څه معنی افغانستان نه وي؟ مثال یو جغرافي حالت دی چې په هغه کې افغانستان نشته فقط اسلام دی. ځکه ته غواړې چې اسلام د افغانستان جغرافي سره یو ځای کړي. نورو صاحب دا سوال دی کنفیوزینګ دی. ته وایې چې افغانستان جغرافیه نه یعنی څه؟ یو حالت دی. څنګه حالت دی؟ داسې یو حالت دی چې اسلام شته دی لیکن افغانستان نشته دی. آیا بیا هم اسلام خپل حقیقت لري که نه لري؟ دغه د اسلام د عملي کولو لپاره خو جغرافیه ته ضرورت دی. ولې په هوا کې ته ولې محدود کې افغانستان پر زما مشکل دی کې دی؟ هر ځای کې هر جغرافیه کې هر اسلام چې دی جغرافیه ته ضرورت لري. چې جغرافیه ونه لري ته چیرته د عملي کې بیا ته څنګه زه دا مشکل نه لرم. جغرافیه باید ولري. ولې افغانستان جغرافیه جوړه وتا چې ته یا افغانستان د اسلام د اسلام د افغانستان د دوه لازم ملزوم دي. دا ته څنګه فیصله کوي؟ خو دا مې وطن ده. زه ته اوس یو خو ستا وطن دی زما وطن هم دی الحمدلله. او ته په دې پوهېږې چې زه سره هم خپل وطن سره مینه لرم دوامداره ځمه خدمت څه چې م وس کېږي کومه ستا په وینا باندې څه پټوم څه هلته مصرفومه انشاءالله هغه به زه الله ته حسابي ورکوم چې څه معامله هلته روانه ده. لیکن زما مشکل د سره ورونو چې هیڅکله هم اسلام د جغرافیې ته مه محدود کوئ. اسلام د الله دین دی. د دې امکانات شته دی چې 2000 کاله بعد 15000 کاله بعد 10000 کاله بعد 1 میلیون کال بعد یو جغرافیه ونه لري لیکن اسلام به وي. او اسلام هم محمد صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه حسیب دا تکمیل کوم. اسلام د آدم علیه السلام سره شروع شوی دی او داسې حالت وو چې یو ځای کې افغانستان نه وو لیکن اسلام وو. او اسلام همغه ارزش همغه حقیقت درلودو کوم چې د افغانستان نه بعد هم لري کوم چې افغانستان سره هم لري. ګوري نورو صاحب محترم افغانستان نوم وجود نه درلوده جغرافیه وجود درلوده خلک وجود درلوده. زه خو تا باندې زمکه چیرته نه وړم ورور کنه خلک نه زم تا باندې زمکه چیرته نه وړم. دا موضوع فکر کوم حل بینو دا خو یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. زما په نظر نه دي. لکه باید اسلام انډیپندنټلی کولای شي د افغانستان سره وي او افغانستان نه بغیر هم خپل حقیقت وساتي. افغانستان ته ضرورت نه لري او همداسې وو اسلام چې اسلام افغانستان ته ضرورت لري. اسلام خو یوازې موږ ته نه دی راغلی. اسلام خو د نړۍ ټول انسانانو ته اولې چې اسلام نه نو په افغانستان به څه وکړم که افغانستان نه په اسلام به څه وکړم. دا خپل ځای دی. دلته مم هدف د دې خبرې نه دا دی که زما په وطن کې اسلام نه نو اسلام خو دغه وکړه نو ته دغه وایي زما په وطن کې اسلام نه نو بیا زه به عبادت چاته کوم زه به ژوند څنګه کوم؟ جزاک الله خیر. دا دې موازی کړه هیڅ کوم مشکل نه دی. یو ورور یو ادعا کوي چې ته موز د صافي صاحب دپاره کې کلمه د بل چا دپاره وایي. دغه هم کلمه تشریح کړو. دا سره موضوع ده. اوله خبره خو دا چې دا یوه ډېره اوږده کیسه وه او د یو وټساپ خبره وه او که ته غواړې چې زه په ډېر ډیټیلز کې وغږېږم درته به پې ځواب درکړم او که وایې چې نه تېرېږه ته نه تېر سم. لنډ که ته ووایې زه نه غواړم فقط زما ګران ورور دا داسې وه چې زه به درته وایم یو 15 تنه 6 تنه ملګري وو او همدغسې دو داسې فکر کو چې زه خدای مکړه زه مسلمان یا مثلا زه ایتیست یا اګنوستیک یم یا یو شی بل. نو دغه ورور ما ته زنګ ووایي دا ملګري وایي نور تا سره انډیوالان دي ته یې خوښېږي او خو عین حال کې دوی دغسې یو فکر لري. مال ته زما ورور یې ته زما ملګری یې. هغه ویډیو کې شاید تاسو اورېدلی مال ته زما ورور یې زه خو الحمدلله مسلمان یم خو دا چې هغو زما ملګري دي د دو دپاره به هم زه دا کلمه ووایم. دا څه وایي چې زه زما ملګری په دې خبرې باندې شک ولري چې زه مسلمان یم نو زه به ورته کلمه تېره کړم چې وروره اقرار باللسان تصدیق بالقلب دغه زه مسلمان شوم ته پرې خوشحاله زه مسلمان یم. دا دپاره به زه 2 ځلې نور وایم چې ته په دې خبرې باندې باور وکړې چې تا ملګری مسلمان ده او دا دومره غټه خبره نه وه
خو هغه د ملګرو مسله ولګه کیسه جګو ټیټ سو څه پکې هغه ملګرو کې راځي زه تاسو وایم زه مسلمان یم څوک چې قرآن حدیث شریعت خپل کلتور د اسلام د چوکاټ لاندې خپل فقه د اسلام د چوکاټ لاندې قبلوم او مطمئن یم چې هغه مسلمان تم یې او ان شاء الله چې مسلمان من پاتې شو دی ډیبیټ کې مذاکره کې هیڅ ګټونکې بلونکې نشته دی والله 20 کاله بعد دا ارزښت نه لري چې چا شي ولې ورنو او دا به یو احمقانه بحث به سبا شي ته چې حسیب جان زما اجازه راکړه که ته چېرته ما سره واده کوې چې دنه بعد مثلا برمل ته پلیټ فارم نه ورکې د سیکولریزم باس ته نه کې زه خپل ټول ویډیوګان ګټم نه زه خو مشکل نه کله چې نوروز صاحب څوک پبلک فیګر سي کنه بیا به د نیو کې انتقادات نصيحتونه سجیشن دا ټول ته به تام دی او په واقعیت کې چې کله ستا ویډیو ما وکتل مال چې ولا ډاکټر صاحب ذاکر نایک شاګرد را باندې نیوکه کړې څه وړه خبره خو نه ده زه به د سره غږیږم په دې مورید باندې راځم د ازما ستا مناظره یا ډیبیټ یا خبرې یا د ملګرو اخري پختم لرم نو بیا ستا پختن جوابوم کله به عملی میدان ته راځي زه ټیک ټاک مدل راځي افغانستان ته سفر وکړو راځه عملی په لندن کې به نور ځینې کې دعوتونه وکړو په امریکا کې یو دعوتي سنټر جوړ کړو یو د افغانان ته چې وکړو لومړی خبره خدا چې زه کله به ټیک ټاک نه کوزیږو ان شاء الله سلفي سره ډېره ښکلې خبره دی وکړه لومړی خبره خدا چې زه اسلام کې هغومره پوهه نه لرم چې زه خلک دعوت کړم پام دې دی داسې نه چې واني ولو آیه ده چې یو آیات هم د زوی تی خلک د وړاندې کولای شي ټول والله ته مې ویلي چې راته مسلمان ته ور حدیث ده سوري خلاص خو دې زده ده کنه او بالکل بس خلاص هم خل تشریح بس کافی دم ده تمام ده دا به زه د خیر سره دلته په امریکا کې چیرته ځای مې پیدا کوم خلکو ته سړک به ودروم او ته به چې راځي چې مسلمان شو الله ماشاءالله دا دین دې زره وخت مرسيګم ډیره زیاته مننه چې تاسو د نړۍ د مسلمان د انسانانو غم خوري او د هغو د آخرت غم خوري نن ورځ ما تاسو په وطن کې خوندزي بن پوهنتونونه بن نن یې انسټیټیوټ سم وتړل تاسو د اسلام دایي د ډاکټر صاحب ذاکر نایک یو شاګرد دي تاسو د ندیم صاحب چیلنج منئ یو کنه اوس دې خبر تر راځو ور یو خو زما ګران رول یو لفظي بحثونه دي چې منګ یو یو عملی اقدامات دي په عمل کې ما په تلویزیونونو کې په ویډیوګانو کې کافي بحث کړی دی وزیر د تحصیلات عالی سره ناستم ما ته وزیر صاحب مشکل چیرته دی چې دا موضوعات باندې زه وزیر صاحب جواب دلته نشم شریکولای چې هغه مسله چیرته ده ځکه هغه محرم جواب وو همچنان وزارت تحصیلات عالی سره ما یو ډیجیټل لایبرری جوړ کړه چې هغه کوم تسلیم کړي وتا چې موږ وکولای شو چې دغه اقلن یو ډیجیټل لایبرری ولرو تر څو پورې خلک وکولای شي ډیجیټلی هغه اکسس کړي زه په حیث انسان خپل محدودیتونه لرم یعنی زه نشم کولای طالبان باندې امر کوم چې دا کار کوي کنه سبا دا کار نشي خبر ترازم دویم د مکاتب موضوع کې ته خبره الحمدلله سلور مکتبون لرم بهترین سیستم جوړ کړی دی خو مارکیټینګ چانس ماشاءالله تقریبا فکر دې زره کسان ناز دي تیر کا په لغمان کې دې زره جوړو زه خو د بزنس شاګرد یم کله چې څوک دا اعلان تیرې زړیر خبر پېګم او تا په ټولو ویډیوګانو کې اعلان نه تیر کړی نو شي جان زه به دوه اعلانات سم تیر کوم ان شاء الله یو اعلان دا دی چې زه یو د مکتبونو لپاره دوه سیستمونه کوم تعلیم بشکره خبره کوم یو سافټ ویئر چې ټول مکتبونه سره کنیکټ شي په نوم د کلاست او وزارت سره کنیکټ وي تر څو پورې خل ضرورت نه چې د بغلان نه نورستان نه کابل ته تایید تلاړ شي او وزارت سره کنیکټ وي مکتبونه سره کنیکټ یو دا بل ز خپل مکتبونه لرم چې کوم ځای کې الحمدلله انجونی الکان داس وي دویم زما کارمن انداوس وزارت سره خبرو کې دی من قرارداد کړی کې 12 د انډیا سره کوم چې کمبرج سره قرارداد لري چې چیرته موږ دغه درسونه آنلاین خلک درس ورکو دا موږ سرټیفیکیټ د کمبرج نو تورکو دولت په موږ سره مشکل نه لري اوس په ماته جواب درکړي عملی میدان ته ترازم کنه اوس راځو نه دا ما په هیڅ انسان وستو اوس راځو د مولوی صاحب دعوا یا د ډیبیټ کافی علماء کرامو هغه ته د ډیبیټ چیلنج هم ورکړی دی او دعوت ته هم ورکړی دی تاسو له جواب سره قناعت کړی او کنه هرگز نه اوکې مننه او تاسو د یقین په نامه باندې خوندزي فکر کوم لرئ ته مارکیټینګ کې نه زه غواړم یو مورید درته ملته تاسو لکه چې یو چاره ته یو شهادتنامه را لګلې وي داسې شهادتنامې جوړېږي ورور زما مکتب اوسه پورې یو دولسم کس د فرق را کس دروغ ویلي بالکل دا مشکل راځي انا زه خالي یو شک ماته ویلي ماته ویلي د خپل مکتب دا سې ډیر دروغ ویل شي د ډاکټر صاحب لګیا او چټیاته ویل مې اوس پاسې ګما زه
توجه رسلینګ مې کړی دی سخت وي په احترام باندې چپ شوم. متاسفانه خلک عدل او انصاف نه لري. ما ته یو عدل انصاف باندې کس پیدا کړي. زما یو مکتب اوسم دی ولسم نه بر سنت نه لري. بالکل. یو خبره مې غوښتنه دلته ولسم 22,000 کسان نازي دغه اخرنۍ پوښتنه بیا به مو تاسو د برنامه یالله زړه نو کافي کسان دی. الله اکبر. ډیر خلک نازي. پوښتنه مې ده اجان وبدر کومه نازي لرم. جزاك الله خير. زه پوښتنه دوه لغمانی ناستې ستونزه نشته. خبره مې درته کوله زه نورستان نه مرور زه نورستان نه مال زه لغمان نو اوس من په زور لغمان کې را دننه کړي مشکل نشته. نه خو نورستان لغمان سره زه لغمان کې مشکل نه لرم خو لغمان کې اوسم یعنی الحمدلله کارونه مې دي خبره چې باغ کې کول تمن کو پروګرامونه لرو دوستان مې دي خپلوان مې دي خو زه يم د نورستان نه مثلا او دام د تویم چې د لغمان د وردک جنگ راغی زه وردک طرف ته ولاړم دام ته اوس نه وایم وزر مې چې دا که زه وردک ته نه ما کور کې زینې لکه زما مېرمن وردک نه دا نو د دې وجه نه بخښنه راوس نه کوي. مهرباني وکړئ. یو پښتنه اخرنۍ دا ده چې دغه ستاسو کوم خیریه بنسټ دی دا کوم فندز چې تاسو ته راټولېږي دا د خپل د کارمندانو د خپل د معاشات تاسو د همدغه خیریه بنسټ نه ورکوئ؟ ډېر ښه پوښتنه ده. الله تعالی ته جزا خوشحالېږم. قمر بنسټ تقریبا 90% بودیجه د عوامو د پیسو نه راځي. موږ د نورو ارګانونو سره کار کوو. هغه ټول ارګانونو ویب سایټ زموږ ویب سایټ کې ذکر دي چا سره کار کوو. هغوی پیسې ټولوي موږ باندې پروژې افغانستان کې تطبیق کوي. همدا دلیل دی چې غټي پروژې تطبیق کول. چې کله موږ ته غوي پروژه راکړي ټول خلک د ماشاءالله من انجو کې خلک ایکسپیرینس لري موږ ته اډمن کاست هم راکړي 7% 10% 9%. نو موږ دغه اډمن کاست نه خپل اداري مصارفات درکړو. دویم د عوام پیسو ته زموږ پالیسی ده چې 100% کوم موضوع ته لګلي په هغه موضوع کې مصرفو. موږ 100% ډونیشن پالیسی لرو. دویم کې ګورنمنت سیستم لري په نوم د گیفت ایډ. مطمئن چې کافي خلک د ځینې کې دلته ناست دي کافي خلک چې کله موږ ته څوک ډونیشن ورکړي نو موږ دولت موږ ته گیفت ایډ په نوم باندې 25% پورې موږ ته پیسې راکړي اضافه. په یو کې د کال کې زموږ 1.4 میلیون پاوند زموږ شو انکم چې ان شاء الله اودیټ رپورټ به ټول چیریټي کمیشن کې وي ټول خلک کتلی شي. موږ لګ لیټ یو ځکه موږ خپل اپریشن جرمن نه یو کې تر اوسه دی. موږ هغه کافي پیسې چې خپل اداري مصارفات ورکو. راځو دویم موضوع ته. په اسلام کې چې کوم بحث دی صدقات چې کوم د زکات نه بحث دی اسلام مکمل جواز ورکړی دی چې ته کولای شي چې کله تر زکات د صدقې معاملات کې مخکې ځي کوم کسان چې په داخل دي هغوی ټول خپل معاشات واخلي. په قمر کې غټترین معاش زمونږ 40,000 افغانۍ دی. په قمر کې غټترین معاش زمونږ 40,000 افغانۍ دی او الحمدلله زمونږ اداري مصارفات د 15% نه لاندې دي. اوس قمر به انشاء الله خودکفاوي او په خپل به انکم جنریټ کوي ځکه کوم چې گیفت ایډ پیسې راځي او چې کوم پیسې موږ ته د اسلامي ارګانونو راځي هغه موږ ته کافي شافي پیسې دي چې موږ خپل اداري مصارفات وکړو. ښه د امازون موضوع باندې امازون پښتنه زما پښتنه ورور ولې د ما باندې دروغ ادعاګانې کولې لکه چې دوی پیسې وهي دوی بزنسونه پکې دوی پیدا کوي. غواړي چې په دې مورید باندې لږ نورې مسپینې خبرې وکم. بسم الله. ستاسو یو له کارمندانو نه ښاغلی الماس مهرباني د دې څو کوره زه خبر یم په کوم سیمه کې دي په کابل کې په لغمان کې دا د تاسو سره د بنسټ نه وروسته د یو ځای کېدو وروسته د کوم کاروبار کوم بزنسونه دوی مخکې درلودل چې دغه کورونه دوی جوړ کړي؟ مهرباني. جزاک الله خیر. هر سړی حق لري څوک چې د قمر ډونر دی ځکه دا ارګنایزیشن دی چې قمر د نیو کې موږ جواب کړو. حارث صاحب الماس د 13 کلونو په امتحان کې کار کوي. زه بیخي خبر امتحان کې خماش لري د دومره معاش لري. زه د امتحان دومره دقیق معلومات د پړه لرم چې زه هلته کس نوم یې واخلم ځکه ستا خپلوان اچ آر کې دی په امتحان کې ټول یې پېژني یعنې معلومات لري. یعنې اجازه راکړه د ده ورونه په لغمان کې په زابل کې او فکر بل ولایت هم دی د غاښونو کلینیکونه او داسې نه دی چې بنګلې مثلا جوړ کړي په لغمان کې بل ځای کې. پلار یې الحمدلله د ویټرنري ډاکټر دی مالداري هم لري ځمکې هم لري. زه ته خبر کوم ورور چې زه په حیث یو مسلمان یو فکري انسان
قاری صاحب الماس په حیث یو قاری د قرآن همداسې ټول علما چې راټول شوي ته فکر کوې د دې بې ارزښتې دنیا دپاره به موږ خپل آخرت خرڅ کړو ته ماته دا ووایه آیا دا زه چې ته دا ما باور کوې چې زه به خپل یا به زما کوم ملګری د دې بې بنیاده دنیا دپاره موږ به خپل آخرت خرڅ کړو والله خبره تاسو کوم والله چې دا کار د الله رضا دپاره نه وای په خدای مې قسم وي که یو ورځ مې افغانستان کې کار کړی وی که الله رضا پکې نه وای. ډیوډ جونز هم پیر و. ډیوډ جونز څوک دی؟ خیر پاړم بیا معلوماتو کې ولس یې پیژني یعنې زه نوم اخیستلی شم چې لا مارټین دسکي دی. خیر په پوینټ خبرې وکړو دا به ښه نه زه خو درته وایم که نه د ډیوډ جونز پاړه ډیوډ جونز څوک دی زه نه پېژنم. ډیوډ جونز بغدادي پیر کتاب د مطالعه کړی؟ نه. بیا تاسو ته زه د دې سپارښتنه کوم چې ویې ګورئ. نو هغه هم یو پیر و همدغه ډول باندې د دین کیسې او د اسلام کیسې کولې خو نور انګریز و. لازمه خبرې دې خبرې په افغانستان کې هیبت الله خون ملا صاحب هیبت الله خون هم عالم دین دی شیخ دی و کاله اته کاله په افغانستان کې د خلکو حقوق خوړلي د ما د خویندې حقوق خوړلي دي. زه باور وکړم زه د طالبانو نماینده نه یم. پوښتنه داسې نه ده دا پوښتنه تاسو نه راځي کېږي ګوره تاسو نه دا پوښتنه نه نه نوروز صاحب دلته باید زه لږ سپیناوی ورکړم. تاسو خبره وکړله چې موږ هغه قاري دی او زه د اسلام نه دومره خبر یم موږ به د دنیا دپاره دغسې کار کوو. نو بیا ما ته مثال درکړه چې مولوي صاحب هیبت الله خوند د څوکۍ او د ګدۍ دپاره 8 کاله زما د وطن په لوڼو باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. نه دي تړلي؟ همدا مثال دا وایم چې اول کې پېژندو تا غوندې باډي درلودله او هغه یې ایزه کړو دې دپاره ته ایزه کړې دا غلط مثال دی. یعنې ډیوډ جون تحصیلي علمي بحث کو دنیایي بحث کو مذهبي بحث کو هغه دا کار کو دې دپاره ته کې دا کار دی غلط مثال پیر و خلکو ته به یې جمع ورکول. هر څوک دا مثال غلط دی. که زه اوس مثال ورکړم چې یو ځوان و تا غوندې باډي درلودله لوکس درلودو جیم ته تو خو ایزه کړو دې دپاره ته ایزه کړې ځکه ته باډي بلډر یې ته جیم ته ځې دا غلط مثال دی ورور. دا یعنې ته فلسي جوړه دلته زما یوه خبره درته نه نور موضوعات ته نه ځو یا ته داسې مثال ورکړې چې یعنې زه نه غواړم دې مثال وکړم مخکې خبره کوم نوروز صاحب چې کوم شی کوشش کوي چې ما احساساتي کوي او دا کوم الفاظ چې ته کارې دا تا سره ښه نه ښکاري یقین وکړه ما خو وطندار زه درته احترام ځکه لرم وطندار خدا شیان تا سره ښه نه ښکاري. زه ته ماته ډیوډ جون سره مساوي کوې زما ټیم غړي ته هغه بهتره ښکاري. نه ډیوډ جونز ما درته مثال درکړه. اوس زما ستا فکر کوم ټول موضوع او څه شوې